زه نجمه خبرې کوم. هلو نجمه، پریشانه ولې؟ خبره د پریشانې ده، پولیس ما پسې لګېدلي. زه څه وکړم؟ ته زما د سړي التباغ کې انتظار کوه، حال به هغه ته ورکې او ستا حصه به تا ته ملاو شي. قربان زه به په ناصر باغ کې ستا د سړي انتظار کوم. سور ګلاب. ویری ګډ. دا واخله. استم خان ته ووې چې زما یې سهار تر ورسېږي هغه ما ډېر ښه پېژني. ډېره ښه ده، ته ورځه، ستا حصه به در ورسي. خانه تاسو او دلته خپل کار وکړه نادر خانه، اوس به موږ خپل کار کوو. څنګه چې تا نجمه په وینو سره کړه داسې به موږ ستا په وینو سورتو. انسپکټر صاحب زما بیان واخله. انسپکټر صاحب دی بیان زل واخلي سر. ها دا راته ووایه نادر خانه چې ته په ګولۍ باندې چا ویشتې؟ وایه. انسپکټر صاحب بیا به شي، زخمي نه بیان نشي ورکولی. نو ډاکټر نو، د ده بیان اخیستل ډېر ضروري دي. که خدای مکه دې مړ شو نو د دو قاتلان به زموږ د لاسه ډېر لرې لاړ شي. استغفر خزوانه دا راته ووایه ته به خوا سړی پېژنې چا چې دې په ګولۍ ویشتې دی؟ او انسپکټر صاحب ما هغه سړی په خپلو سترګو لیدلی. ټیک ده، نو ته به په عدالت کې د هغو خلاف ګویي ورکې؟ ولې به نه ورکو؟ زه به د هر ظالم خلاف آواز اوچتوم. او ګډ، ویری ګډ. اوس به د دې خبرې فیصله هم په عدالت کې کېږي. زما د مقدمې دویم اهم ګواه ډاکټر اکرام ته دی د بیان ورکولو اجازت ورکړی شي سر. ډاکټر اکرام ته کټېرې ته د راتلو اجازت دی. د نادر خان قتل صرف او صرف یو حادثه وه سر. په کومه شپه چې د هغه قتل شوی و په هغه شپه استم خان زما په هسپتال کې زیر علاج و. دا دروغ دی جج صاحب، دروغ وایي دی. په ما مو یقین نه راځي نو د انسپکټر صاحب نه تپوس وکړئ جج صاحب، ولې چې د هغه وخت موجود و کوم وخت چې نادر خان د دې شیطان استم خان نوم اخیستی و. انسپکټر حشمت خان دې راشي او په کټېره کې د خپل بیان ورکړي. جناب والا جلال خان بالکل ټیک وی. نادر خان د مړ کېدو په وخت زما مخکې دستب خان نوم اخیستی و. ولې زه صرف نوم اخیستو سره استم خان بالکل قاتل نشم ګڼلی. انسپکټر
Anlamda gaddari buyuraldi. O popito konsidera inspektor. Ben restauro bezala. Dağlarına. Zapakla ko. Zapakla. ऑर्डर 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 जज साहब तमाजा पांचाई तख्ती तमुखेगे उबे हम ते जमा आवाज नशे बंदोले वली कि दाद इंसाफ आवाज दे इंसाफ मिस्टर जलाल द तोयनी अदालत पर जुर्म के 2 म्याष्टो कैद सजा वर्कई अस्तम खान और दागमल गरीब बेइज्जत बरी कई हो दादे दाद इंसाफ आवाज दे इंसाफ बारकुम शाहान मुंगता बेदारी मुंगस्तासो अजमत सलाम को जमानुम हस्तम खान दे अमाद सियासत यव यव पाड़ा पखपल जब सटलेला पातिशु सलाम मुसलाम मुंगतना जमाया टिटोई ते माशरके ता खलक अजमत तना इंसानियत और शराफत तना ता पैसू तसलाम कही हाँ सुता सलाम कही ती पैसू तसलाम कही हाँ पैसू ता
خبرې بس کا ولې د خپل ځان دشمنه جوړه شوې ته د ځان نه د استم خان دشمن یم زه به په هغه د شپې خوبونه آرام کم وای ته خدای دې ملت ته چشمټو داسې نازو چېرته مرشد کدو څو شلاله څوک به راځي دی ولی خان تاسو سره څه لاندې باندې وکړو راشه حمله یې راباندې وکړه څوک وه دا د نادر خان لور وه کوم چې تاسو په ګولۍ سوري کړی و او د وارث خان ډاکو چنغله وه د وارث خان ډاکو چنغله ملک صاحب تاسو اوس لاړ شئ آرام وکئ او هیڅ فکر مه کوئ چار چاپېره پولیس ولاړ دی وارث خان خو څه دلته د هغه سوری هم نشي راتلی ډېره مهرباني ده بیسټ آف لک جی سر تاسو زما نوم انسپکټر سلام دی خلک ما ته سلام کوي او زه خپل افسرانو ته سلام کوم لکه ځان چې واخلم دلته د راتلو مقصد تاسو ایس پی صاحب هیډ کوارټر ته غوښتي یې نه انسپکټر صاحب تاسو دلته نه مته او تاسو لاړې نو وارث ډاکو به ما لوټ کړي وارث دا لا څوک دی د کم دی تاسو ما ته وښایئ چې زه دې په ولاړه باندې څرمن وباسم وارث خان یو ډېر خطرناک ډاکو دی سر او ټول خلک ترنه تنګ راغلي دي نن خو ملک صاحب ته مې وارننګ ورکړی دی چې زه به تا ضرور لوټ کوم دې دپاره موږ ټول پیره ورکو لګیا او په دې خبره باندې ملک صاحب ویرېدو یاره ډېر ساده سړی دی ملک صاحب اډو پوهېږي نه تاسو داسې کار وکړئ چې هلته کې هېډ کوارټر ته ځان ورسوئ په ډیوټۍ باندې او دلته زه یم که نه که ستاسو اجازت وي نو زه ایس پي صاحب سره فون باندې خبرې وکړم ولې نه یو نه سل ټلیفون وکړه څه وکړه او دا خپل د زړه تسلي وباسه हेलो زه اس پی شاباس خبرې کوم جی انسپکټر سلام ته فورن چارج ورکا او ته ما ته ځان راورسوه درغم جی مړه یو خو سم ودرېږه خار اختیار وخت ځان کرے پولیس افسر څه خرکار خو نه منګه په چا باندې په مکه سمشه ایس پي صاحب سره فون باندې زما خبر وشوه ښه تسلي دې وشوه او جی زه به اوس لاړ شم نو بیا به ته اوس داسې کار وکړې چې ځان به ډیپټۍ ته رسې اوس زه پوه شه او ملک صاحب پوه شه تاسو ورځئ راځئ راسه اوس به زه ملک صاحب باندې په انټرکانټ کې روټۍ خوروم که خیر سم ودرېږه د انسان زړه جوړ شه ما دپاره اوس څه حکم دی سر او ملک صاحب دا دپاره به څه حکم وي دلته کې ته اوس داسې کار وکړه چې ښه په قلاره باندې ولامبه او کپړې بدلي کړه ځان باندې پوډر ولګوه ولې چې دا دولت د لاسو خیرې دی کله تا سره کله ما سره پوه شوې که نه زه دا وایم ته موږ ته هغه ځای وښایه په کوم ځای کې چې تا هغه دولت یې ښی دی ولې چې هغه وارث نه دی هغه کې چې تصویرې وکړې هر څه وشي او موږ اوده پاتې شو راځئ جي ما سره ټیک ده راځئ دلته ورځه هلکه تاسو لږ خیال کوئ او پیره سخته کوئ او که چېرې وارث راشي که نه نو ما ته آواز وکړئ زه دننه ملک صاحب سره یم پوه شوې که نه او خیال کوئ ګورئ دا څه انسپکټر سرفراز پاگل شي څه دلته خو ستا فون نه راغلی زه رښتیا یم سر ما ته اوس سره په دې نمبر خبرې کړي سر زه تباه او برباد شوم ایس پی شاباس سپیکنګ زه ملک نوروز خبرې کوم زه وارث خان ډاکو لوټ کړم څه وشو سر هماغه وشو د کمې نه چې زه یارېدم هغه ډي اس پي صاحب نو وارث ډاکو
خوبونو ټپې وې او زه خپلې هغه خزانې پسې لټې ټکومه کومه چې ماله ډاکوالو تښتوله. تا خو د مازغو کاربیټر خراب شوی دی پاګله، د خپل ځان علاج وکړه. موږ ولې د ځان سره خرابه؟ خانده راپورې اشنا، خانده راپورې. خو چې هر کله ما له خپله خزانه په ګوتو راله که نه نو بیا به ورستم ماته سلامونه کوې. سلام دین بچیا، تا خو دې بېخوبه څه، تا خو زما زوی خراب کړو. نو دا مونږ چا خراب کړو؟ ستا زوی خو د مخکې نه خراب دی، نو د خراب به څه خراب شي؟ نن به زه ستا سرمن وباسم، پرېږدم نن. تا خو دې سټه وباسه، نن دې رخشه پرېږده له ما ټول نن زه تا نه پرېږدم. نن دې مسلمانو مورې پرېږده دې، ګنې اوس به ټول مالت راغونډ کي. دې ډېر غټ شیطان دی، د نه خو شیطان هم پناه غوښتې ده. تم د چا شیطان نه کم نه. تاسو دواړو خو زه تر پوزې له راوستم. ورشئ زر تیار شئ او د ونیسه پیسې او بازار ته لاړ شئ، سودا راوړئ. ښه مورې ته چې تیارې کا، موږ به سودا راوړو. دا پیسې ماله راکړه، تا نه به روکې شي. راکړه ماله. بابا دوايي خو ختمه شوه. بچې د دوایي او د ډوډۍ نه بغیر به ګزاره وشي، خو د دې بې زبانه څاروي به څه کېږي؟ بابا ته سپي کرمه کوه، دې دپاره به رزق زه پیدا کوم. رزق ورکول د الله تعالی کار دی. تاسو اوس فکر مه کوئ بابا، ستاسو دارو به مو شي او د اس په خوراک به مو شي. هلکه فقیریه ورکه شهزادګۍ ته پیسې چې بابا له دارو راوړي. کومې پیسې؟ وایي هغه ولې د مور پیسې نه وي؟ هغه د شمکۍ ترور نه چې قرض اخیستې ولې دا اوس څه ورته وایي؟ ډېرې کړتې مه کوه، پیسې ورکړه، زه دې پېژنم. ورکوو شابه چې دوايي راوړي. شهزاده چې ته وایې نو دا د شهزادګۍ د سر صدقه ده، دا به ځان سره کېږدي بابا دپاره. بچې ته او بابا نن به موږ ستا ټانګه تړو. ورشه فقیریه ټانګه جوړ کړه. ما وایي چې دا ټانګه به ته جوړ کړې، ما له چل نه راځي. او که دې خوښه وي نو زه به دا جینۍ جوړ کړم. غرق شعر وختې به ټوکې کوې، راځه چې ټانګه جوړ کړو. لرې شی د مخې نن د بل په ټانګه خانما، لرې شی د مخې نن د بل په ټانګه خانما، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان. لرې شی د مخې نن د بل په ټانګه خانما، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان. خبرې کا کلی استخ کلی مې طوفان سره خبرې کا، الوزې په پورته د اسمان سره خبرې کا، سات کې په نوخار ما، سات کې په مردان ما، سات کې په نوخار ما، سات کې په مردان ما، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان. پټانګه کې دې بوز مزه کینا بابو کینا پټانګه کې دې بوز مزه، هر چرته چې زه تاب منزل تر ساو مزه، بشا کاکا بشا غنی او میوړي طوفان ما، بشا کاکا بشا غنی او میوړي طوفان ما، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان، زه غریب پوچوان ما، زه غریب پوچوان.
د چاله زه د هغو مددګار یم پرېوځم د ظالم په سر د تندر د اسمان یم پرېوځم د ظالم په سر د تندر د اسمان یم زه غریب کوچوان یم زه غریب کوچوان لرې شئ د مخې نن د بل په ټنګه خان یم زه غریب کوچوان یم زه غریب کوچوان زه غریب کوچوان یم زه غریب کوچوان بابا جوړو د شو او د شو بس ټیک د موږ به سبا راشو د چیزو دا سکه فقیریا پیسې ورکا نو پیسې ما دې لسار ورکړې نه ویسه اوس چم کمې ګټلې پلار هغه پیسې ورکا کنه ها واری مزدوري دې موږ کو پیسې دې دا والی ستا مطلب دا دی چې ټولې پیسې ورکړې بالکل ټولې پیسې ورکا چې بابا له پیسو دار وړي بس ټیک ده یاره چې ته وایې نو زه به ول ټولې ورکم یو خبره ده مور له بیا جواب ته ورکې زه پکې نه یم ګورې ها مور به نن ستا ډېره سخته په غوسه غوسه نیم بچې خو افسوس په دې خبره راځي چې کوم امیدونه مستانه ساتلي وو هغه پوره نه شو سبا قبر ته ورسېږم خو ته به د خپل پلار بدل وانخلې اخرانه ماړه مورې که ته رانه خفه شوې نو خدای به رانه خفه شي زه تا سره دا لاس کوم مورې لاس کوم چې زه به ستا ارمانونه ضرور پوره کوم ضرور نو بیا قسم وخوره بچې چې ته به یو ورځ زما دشمن زما خوا ته ضرور راغلې قسم مې د ستا په سر وي مورې چې یو ورځ به ستا هغه دشمن ستا خپو ته ضرور راولم ضرور بچې مورې زړه خو مې غواړي چې د دې ټوپک دا 11 ګولې ستاسو له دې سینو نه وباسمه خو نه ستاسو په سر باندې چې ما کوم تاوان ایښی هغه ما ته راورسېده خو دومره یاد ساتئ چې په دې تاوان باندې تاسو هېڅ چرې نشئ خلاصېدی هېڅ چرې خپل عادتونه بدل کړئ د ګنده ژوند دا لارې بدلې کړئ د انسانانو زامن جوړ کړئ دا تخریب کاری او دا ذخیره اندوزی او دا رشوت خوری او دا بېماري پرېږدئ د خدای خاطر وکړئ دا بېماري پرېږدئ او که بیا مې په غلطه لاره ولیدئ بیا به تاوان نه بیا به ستاسو سرونه او زما دا ټوپک به ټوپک سترګې وله وتړئ او خپل مقام ته ورسوئ وارث خانه څه چل دی هلکه په دې پیسو څه وکړو څومره پیسې جمع شوي دي پوره 10 لکه روپۍ پوره 10 لکه ته به داسې کار وکړې دا پیسې به زمان کاکا له ورکړې هغه ما په ټوله خبره باندې پوه کړی دی د هغه کونډو د لوڼو ودونه کول دي او څه په یتیمخانو کې ورکول دي ځه ورځه ډېره ښه ده وتښته دا تومانچې لورې وتښته
لکه دا خو ډوبه شوه راځئ چې ځو راځه لکه خو به زه کور کې ګورم په ده سره ما کم جرم کړی دی کاکاجي چې ما سره پښتون خو د خپل عزت دپاره ژوند ختم کړي ژوند دپاره خپل عزت نه کاکاجي نازو زما چنګله ده دا ستا چنغله ده دا زما لور هم ده خبردار که د واده نه مخکې تا د دې نوم په خوله باندې واغشتو
बच्ची राजू मोरी तो दलता शाबाश बच्चे नन समा पता पूरे यकीन शो चित्ता बद खपल प्लार बदल जरूर आले जरूर दा बदमाशान मोरी دا بدمعشان نه دي دا کاغذي پهلوانان دي دا ستا مور په کرای باندې راوستي دي چې ستا د زور او ستا د طاقت امتحان واخلي شکر الحمدلله چې ته په خپل امتحان کې فرست ډیویژن پاس شې پاتې شوم زه خو هسې د زړه د لاسه فیل یم او ته فکر مکو فقیریا چې زه در سره یم که نه نو ستا د زړه د ارمان به یو ورځ ضرور پوره کېږي ضرور اوس زما د ژوند مقصد د دشمن نه انتقام اخیستل دي مورې اوس صرف ستا دوا پکار ده مورې نو بیا ورځه بچې زما دعاګانې ستا سره دي وارث خانه اوس په توکنه نیسي دا وال یاره دا ټیک کار وکړو کاکا کاکا هغه چنده ایتمخانې ته ورسېده که نه هر څه مې ورسول ها او دا هغه کونډې د لوڼو ودونه شوي دي که لا پاتې دي د هغه ودونه داسې په درز دروزو شو چې مورې تا ته په دوا کولو ستړې شوله غریبه زه یاره چې هغه کونډه غریبه خوشحاله یم موږ خوشحاله یو یو خبره سره کوم کاکا وکړه خفه کېږې به نه ښه ما وې دا کونډې سره ستا نکاح ونه کړم داسې یو بچې زما د عمر د واده دی اوهو کاکا تا ته څه پته نه ته خو لا ځوان یې قسم مې په خدای وي چې ستا نه بوډاګانو سړو د ځوانو جنکو سره ودونه کړي دي هغه خدای شرمولي تا ټیک پېژندلی ها څه چل دی لکه جنی په هوش کې راغله نازو په اوس کې راغله سسوکه او سامانو نازو وارث دی کو حال د وته وې پته انتقام په طوفان کې دنه پیل شي چې حال وته نه ویناسو ونې په لاس راغلی مینه به واپس ته نه لاړه شي نازو څه چل دغه شو نازو څوک نازو او ته څوک یې نازو ما وپېژنه زه وارث یم وارث څوک وارث سردار زما په خیال دې سره چا زیاتې کړې دی د دې مازغه په ځای نه دي خو زما یقین دی چې یو څو ورځې پس به دا په خپله باندې ټیک شي یا تر څو پورې چې ما ته ټیک شوي نه دي دا به هم دلته کې اوسي او چا چې د دې دا شر کړی دی هغه خنځیر به زه ژوندی پرېږدم څوک ده ما ته نجمه وایي وای بلو زه څه وکړم ته ما نه پېژنې څومره سپینې سترګې دي ستا ای جنۍ ما سره ټایم نشته دا مطلب خبره کوه ته ما سره خو ډېر ټایم دی که نه ما ځان سره بوځه که نه ښه وای توبه د دې زمانې د جینکو ته وګوره په زور سړي پورې ځان مږي ما سره په خپله ځای نشته نو زه به تا کوم پله بوځم چېرته ځې زما ستا غوندې یو فراډي پسې چا چې په ما 2 میاشتې په جیل کې تېرېږي
ششنا خوخ می دی بنگ ششنا زار د منت کششنا زبدری جمالا ما تسترګې موه نظر زما خوالا ما تسترګې موه تور لونګي والا ما تسترګې موه फिल्माने दे पैसा सराबार की او دلتا الگ دے پنشو کی ڈوب کڑی او ځان دے دلتا پتماشو کی ډوب کړي اخر ته ویل څه غواړي عدالت کې د دروغو گواہی وکا استمه دې د 500 نه بچ کو او زه د بې ګناه جیل ته واستولم او بیا هم تپوس کې سویل غواړم دا سزا تا ته ما نه قانون درکړی او قانون خو په سترګو پټې تړلي زه سوینم زه به ستا دا دوزخ همیشه همیشه لپاره بند کړم همیشه همیشه لپاره یا مرګور خو د میدان ولرلو تاسو خیال دی زما داسې لاړ شم خو یاد ساته ته زما کاروبار نشي بندولی ته خو د کاروبار خبرې کوې خو زه به ستا سر څه بند کړم شکر وباسه ډاکټر صاحب چې چېرته پولیس یې نه دی راوستی قانون خاصم زمونږ د کور د لالا خوښه نه ده چې رپورټ پې وکړو غله شه شیرو چېرې په 2 نمبر کار کې هم رپورټ کېږي ځان پې خراب دی اسې د جلال سترګې سرې وې استم خانه څه بندوبست یې کول پکار دي زما نوم هستم خان دی او ما د سیاست یوه پاڼه سټلې ده زه به د جلال داسې بندوبست کوم چې نسلونه به یاد ساتي جلالا ته راغلې روریا ته ټیک وای که نه بابي لالا ماله مخ ولې واړولو څه وکړم د ګلونو هار ورته واچوم نیګونه پاخه کړم خوشحالیانې مناو کړم چې رور مې د آخرت جیل نه راغی دا پتا څه چلو شلو ګوره ښځې دا هلک په خپله ژبه کې پوه کړه چې پردي اور کې دې نه وردانګي دا اور پردی نه دی لالا په دې اور کې ټوله دنیا سوځي د مور نه زوی جدا کوي او د ښځې نه خاوند تا خپله ماتوې تا هم د دې زارو خلاف اواز اوچت کړو لالا خو نن ته ما ولې منې کوې
منې کوم دې ځکه بچې چې ته یوازې د هغوی مقابله نشي کولی. هغوی ډېر ظالمان خلک دي بچې، ډېر ظالمان دي. ان شاء الله یو نه ورځ به دا ظالمان موږ د قانون په حواله کوو. لالا دا زما میشن دی. نو بیا تکړه شه بچې، په دې جنګ کې زه تا سره یم. لالا جلاله اے د خر بچې اندې سه You shut up, bastard. تړلا تړنده وې تړندې یا ورته ووایه او تا ته مې ړنده ووې. زمونږ د پښتو دا رواج دی چې د قتل بدل قتل او د لټې بدل لټه او د خټې بدل خټه. ودرېږه چې سمه دې ولاړه. اوس ووایه د علاقو خان نورې د ګیدړانو فوج خو دې وتښتېدلو. اوس ته ووایه چې زه تا سره کوم عمل وکړم. تا چې څه کول هغه دې وکړل. اوس زما نمبر دی. اوس ته ګوره چې زه تا سره څه عمل کوم. خو د جنګ جګړې نه شروعات وکړو او مونږ به د غاړې نه شروعات وایي. شرمېدې ظالمي ستا عمر خو د شرمېدو نه دی. زه خو من پسند سړی یم. زه په تا لاس نشم اوچتولی ولې چې دونه ښکلي لنګې دې دي او ډېرې ښکلي شونډې دې دي او ډېرې ښکلي روزې دې دي. بلبل بلبل یو خو ته دومره کړتې کې چې ما اړو خبرو ته نه پرېږدي. ونو د خبرو پکې پاتې څه دي. د ظالم بچی چې بریکونه فیل شي نو بیا هر څه فیل شي. یوه رانه ډانګ کابو کړله او بله رانه پړانګ کابو کړله او زه پکې پاتې شم تش کدو. دا خو خان خبرول پکار دي. او پرسېدلي مشاهدې ما ته د حال وایي چې هغه زلمی تاسو نه دو ګوتې باندې و. غلی شئ او خپلې دا ورانې مشاهدې زما د مخې نه ورکې کړئ. لړما حاجي زما نوم مارکټیلي د بي بي سي لړم دی. هر څه چې دې نوم دی خو ته اوس ورشه او وارث خان ته دا ټول حال ووایه چې د هغه زلمي پته ولګوي او د هغه مازغه برابر کړي. زه ته اوس لاړ شه او استم خان ته ووایه چې سبا په 2 بجې سره د خپله خوره تور غر ته ځان راورسوي. پوه شوې؟ ما به مجرم راوستی فیصله به په میدان وشي. مونږ خو به ضرور رسو په داسې نه چې مونږ په تمه او ته بېغمه. ولې 4 وخته مخکې او پولیس درپسې دي. زیاتې خرتې مه کوه لړمه، زیاتې خرتې مه کوه. هسې نه چې ګولی د باندې خرابه کړمه. دا شین مرچکی ګورې که نه دا دومره تاوجن دی دومره تاو دی پکې چې لار به درنه خطا کړي. مرچکې نه دا مولی مالره. دا مولی وړه ده په دې ستا کار نه کېږي. ورځه ورځه منډه کړه. سردار دا سړی به لټې چېرته؟ او ریمبو خانه هغه سړی که د ځمکې په تل کې دن نه ومي که نه پوره وباسم به. ولې چې هغه د استم خان غوندې د شریف سړي د خور سره 3-5 کړي دي. هغه له به سزا ضرور ورکوم. مونږ د خیبر زلمي خوراک زمونږ کار دی. وکېدو او دلته څه کې زه چېرته لاړه شم؟ بیا سره یم، یتیم یم. و چې یتیمه نو ما څه ته شرمې؟ ما نه څه غواړې؟ ته ما له په خپل کور کې پناه راکړه که نه. څه بکواس کې؟ ورور مې رالو نو ټول کار به راته خراب کړو. جلاله دا جینۍ څوک ده؟ زه خو یې نه پېژنم لالا، قسم مې دې په خدای. ما ته نجمه وایي. تاسو له ده مشرور یې که نه او زه ستاسو کېدو الروندار.
ولې دلاله دا جنه رښتیا وایي دا بکواس کوي زه خو دا نه پېژنم قسم مې دې پوښتئ ته قسم وکړه چې ته ما سره مخکې نه میلاو شوې اوس غلی ولې شوې جواب ورکړه لالا یو ځل مې لیدلي بس 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 اوس ټول مالت مه خبروه راځه جنې ما سره یا الله دا په څه غضب واوړېدم سزا مجرمانو ته ملاویږي وارث خانه ما څه جرم نه دی کړی استم خان خور ما سره مینه کوي او که دا دروغ وي نو بیا نو بیا ته ما ژوندی په ځمکه کې ښخ کړه دا د یو پښتون لوس دی وارث خانه که د دې ځوان خبره رښتیا وختله نو بیا به انصاف بخیر غیرتی پښتونه بخیر استم خانه تاسو مجرم به راوستو دا د لالا مجرم نه زما مجرم دی تله به زه سزا په خپله ورکوم نه فیصله وشوه او ډېره ښه فیصله وشوه اوس ته ازاد یې ته تللی شې او ته تللی شې ورو بخیر دا دې څوکل وارث خانه زما مجرم دې همداسې پرېښو آخر ولې ته نه پوهېږې استم خانه ته بلکل نه پوهېږې ستا نه ستا خور ډېره هوښیاره جنۍ ده والله چې ډېره هوښیاره ده او ډېره ښه فیصله وکړه ډېره خوږه فیصله وکړه اوس دا کیس خو ختم شو اوس د نوي کیس خبرې کوه او د کیس خبرې کوه د کیس یو بدماش ګوټي زما د یار اډه بنده کړې ده که چېرې تا هغه اډه کولاو کړه نو په دې چک کې چې څومره رقم ډکولی شي ډک کا دا بینک چک دی د هغه دشمن نوم راته ووایه زما د دشمن نوم دی جلال تا بیا زما لار ونیوله زه به تر هغه پورې ستا لار نیسم تر څو چې تا زما خبره نه منلي د انسانانو په دې منډایي کې زه تا ته د قربانۍ ګډوله ښکاره شم قربان شم ته یو ځل د خپلې نجمې ته خو د مینې په نظر وګوره دا نجمه به ستا نه سل ځله قربان شي بابا ته یو ځل په ما ځان قربان کړو دا ډېره ده قربان شم ما ته نن پته ولګېده چې ته په رښتیا ما سره مینه کې نجمې संगा हेरा माले बने संगा हेरा माले बने زهر به وخورم که زه دې هېره کړم لیونیه زه دې هېره کړم لیونیه ته زما ځان به څنګه هېرومه لیونی څنګه هېرومه لیونی لیونی زړه مې په
زانګې د خیال زانګې تا خو زلیونه کړمالې بنې زلیونه کړمالې بنې چې پورن کړې پلوا د چې پورن کړې پلوا د چې پورن کړې هغه د مرشد ته دغه سال کومالې بنې دغه سال کومالې بنې څنګه هېرا مالې بنې څنګه هېرا مالې بنې تاسو دا جرأت څنګه وکړو جلال بنکړي تاله مو ماته کا ودرېږه دا خلا تاله ماته کړه دا خو ما هغه لیوني سپي ساتلي دي چې سړی ټوکلي ټوکلي او په ډېرانې وګورځئ او څوک یې د تپوس کولو نه ولې چې دا د وارث خان سړي دي دا زما سړي دي وارث خانه بیا د خپل سړو د کفن دفن او د قبر بندوبست وکړه ولې چې زما نوم جلال دی او جلال چې کله په جلالۍ کې راشي نو بیا د چام نه مني نو بیا دې د کور نښه او پته راکړه ولې چې ستا د مرګ نه پس به زه ستا ټول نسل ختمومه دا د زما پته ویلکم وارث خان ویلکم ویلکم راځه راځه ستا غوندې زامن بلا میندې راوړي نه استم خانه نه دا خوشامد دې نه منمه ما تاله کار کړی دی ما په تا ته احسان نه دی کړی ته به داسې کار وکړې چې دا چیک به کیش کړي چیک خو په بینک کې کیش کېږي خو خیر ما سره په تجارت کې دومره دولت شته چې ستا دا چیک به زه کیش کړمه والا لکه شورلي وګوره چې دې چیک کې څومره رقم دی بانو زما د خور نوم تاسو ټوکه د وارث خانه دا ټوکه نه ده استم خانه دا ټوکه نه ده تا ماته نه ویلي چې د کار کول نه پس په دې چیک کې چې تا څه ولیکل ماته منظوره ده څه جوړ لا ما نه پېژنې او زه تا ډېر ښه پېژنم که دومره تورزن وې تا به زما په اوږه باندې ټوپک نه چلولو دولت سره انسان سرمایهدار خو جوړېدی شي خو ازمری هېڅ چا یې نشي جوړېدی وارث خانه جنې ما سره خبردار څوک د خپل ځای نه وخوځېده نو په ګولو به غلبېل غلبېل کړمه راځه جنې ما سره ته ما څومره ولټولې ظالمي په نوښار کې در پسې خوار شوم په دیر کې در پسې واګیر شوم او سواد کې در پسې ډک د فساد شوم او تا دلته کې د غم ډیزاین جوړ کړی دی پرېږده فقیریا تا ته پسې او زه پسې ما تا ته څه پته لري چې په ما څه تېرېږي څه چې په تا تېرېږي هغه په ما تېرېږي ظالمې تا ته څه پته ده
چې د شپې خوبونو کې مې تھی په ویښه مې تھی په روټۍ کې مې تھی په چاو کې مې تھی په لمن کې مې تھی په کمبل کې مې تھی په ډبل کې اخوا شمړ دا ته څه پاو ته باو تو سر شوي دا خبره نه ده فقیریا بیا څه خبره ده زمانه کا وارث خان ډاکو تختولا دا خو ډېر ښه شو ستا نیکې کې هم ډېر ورو هر چا سره بیا خوله واله ډېر ښه ها څه دې وایي ستا نیکه وارث ډاکو تختوله ستا نیکه خو زما د یار معشوقه ده تو داسې چلو کا چې زما عزت په سر کا زه په خپل کور کې په بارچي خانه کې آرام وکړه اوس زه پوه شه او وارث خان ډاکو پوه شه د وارث خان ډاکو هغه داسې هغه څه وکړم هغه زما د یار په امانت کې خیانت وکړو وارث چېرې په امانت کې خیانت نه دی کړی شهزاده او بیا ما ته خو په هغه ورځ باندې پته ولګېده په کومه ورځ باندې چې دې د څپېړو ګزار په تا باندې کړی و ما دا اندازه ولګوله چې دا جینۍ تا سره د زړه نه مینه کوي او د وارث کار دی دوه مین زړونه یو ځای کول ټیک ده که نه شهزاده زړه مضبوط کا او راځه اوس ته پوه شه او دا پوه شه او زه پوه شه او دا پوه شه څنګه ته معافي غواړم هغه ورځ د څپېړې اے وارثه او دې کتل دې ته وایي مینه دې ته وایي مینه دا نوې لیلا او نوې مجنون دي خو ستا په زړه کې به زما دپاره کله مینه پیدا کېږي د نورو په مینه باندې خو ډېره خوشحالېږي او زما سره اړو فکر نشته خوښه م نه ده چې د دوی واده هم دلته وکړو زما خوښه نه ده په دې واده کې د جنۍ د رور ها یا نه ډېره ضروري ده ګوره شهزاده زما د زړه خبره دې وکړه د پښتونوالي خبره دې وکړه رحمانه ته لاړ شه استم خان ته زما دا پیغام ورسوه که ته د خپلې خور واده د شهزاده سره کول غواړې نو بیا به موږ ستا خور ښه په عزت سره ستا کور ته درولېږو او ښه په عزت سره په ډولۍ کې کښېنو دلته به یې راولو او ورته ووایه چې دا شرط تا ته منظور دی او که نه ډېره ښه ده جي زلمیا ما ته د وارث خان هر یو شرط منظور دی ورشه او وارث خان ته د خوشحالۍ دا پیغام ور ورسوه ما ته دا رشته منظوره ده ټیک ده استم خانه زه به ستا دا پیغام وارث خان ته ورسوم دا شرط تا څنګه ومن لالا وکټه سریا بلا په دې خبرو نه پوهېږې د دې نه بغیر بله لار نه وه قتل پوا د سر کسر قربان وی یاد بم وی کوي هر بم نشینو زبددا کدا احسان ترمرا یاد بما
وصال راغې په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم دی نوی خیال راغې د علامې د نوبهار شولې زیره د وصال راغې په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم دی نوی خیال راغې د علامې د نوبهار شولې یارانو زیره د وصال راغې په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم دی نوی خیال راغې د علامې د نوبهار شولې پخې وادې پخله او زونه وشو اوس به وي زړونه په سکون د مینې د زړه پسې د ککرارونه وشوه ته خوشبویې دي چې شمال راغی غونچې د یار د غاړې هار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې یارانو زیری د وصال راغی په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې د اخلاص د همتونو شمې د خود غرضو په پکو کلمري د تصور او د خیالونو شمې په چالاکۍ او په دوکو کلمري نه پکې شرط نه پکې سوال راغی ختم لازې د انتظار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې یارانو زیری د وصال راغی په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې کوم د خپل زړه او سلې ته سلام ډېر رسوا شوې نازولې مینې اوس خو ورڅوک کوي پیسې ته سلام افسوس ارمان په دغه هم راغی چې خیزوانې په تار په تار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې یارانو زیری د وصال راغی په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې یارانو زیری د وصال راغی په بلتان خاورې انبار شولې نوی موسم د نوی خیال راغی د علامې د نوبهار شولې दुश्मन बोला जोड़ेगा रास्ता बोला तबाह बर्बाद कम دا په تاسو شلو دی خو د مرخلې ته ورسولو او ستاسو زه به دې ټول د مرخلې ته ورسوم قلم په طاقت به سباني اخبار کې دې ټول بربند کم پرونه پر خو تا دې منې کولو
قانون ته په خپله په هغې لاره باندې حق لاره څوک نشي نیوې ښځې ته په دې خبرو نه پوهېږې زه په دې خبرو ډېر ښه پوهېږم بانو ستا دومره عمر نه دی څومره چې زما تجربه ده ځکه چې ما د سیاست یوه پاڼه په خپله ژبه ساتلې ده زه به وارث خان نه داسې بدله خلم چې بیا دپاره چېرې د چا عزت ته په بدو سترګو نه ګوري د وارث انصاف ته دومره لوی کنځل مه کوه لالا هغه خو یو پرښته ده او اوس که زما واده کېږي نو صرف شهزاد سره به کېږي غلی شه بدبخت ووځئ دا او په کمره کې یې بنده کړئ نجمه ته زما دومره خیال ساتي اخر ولې ځکه چې ته یو بادر ځوانې د ظلم مقابله کې او ته د مظلومانو ملګرتیا کې استم خان یو ډېر غټ تاثیر دی په همیشه دپاره ختم کا استم خان خو څه زه به د هغه ټول خاندان ختموم او اول به وارث سره ګورم چا چې زه دې ځای ته رارسولم نجمه لالا نه لفافه پاتې شوه دا ور ورسو ضروري کاغذونه دي ور ورسو ډېره ښه ده خانجي ولې لکه جلال دلته یوازې ولې پرېښودو جلال خپل رور ته ټوله کیسه تېره کړه او هغه دا قسم وکړو چې سباني اخبار کې به هر څه چاپ کړي جلال رور دې چېرته اوس په د هسپتال نه وتي ژوندی کور ته نه ځي راځه ښځې نو خو دا لاره ډېره ګرانه ده څه چل دی لکه پورې نه زنانه راسره ده لرې شه د مخې نه مې مخې نه خو به تا لرې کوو دا انکر منکر تا ملاوېدو له راغلي دي اول دې سره ملاقات وکړه نو څه غواړئ جورجانا کوم فایل چې ته سبا په اخبار کې شایع کې هغه موږ ته په حواله کړه ګنې نو تاسو کې انکار مه کوه بوډا یو ورور داسې ما سره هسپتال کې پروت دی او تا به قبر ته ورسو تاسو دا خبرې زما ارادې نشي بدلولی زه هغه فایل ستاسو په حواله هم کړم نو ستاسو ټولې کارنامې زما په سینه کې لیکلې شوي دي نو بیا بدله دا خېټه غلبېل غلبېل کما زما خاوند په ګوره سونه وې راځي خوشه ثابتنو باسم ستا د مرګ نه پس به زه ستا ټول نسل ختمومه نازو
دې حال سره ټوما او دا دلته ته په کومو سوچونو کې غرقه شوې په هغه سوچونو کې ډوبه موارثه چې د خلکو په سرخو سیرې تړي او په خپل سر د کفن تړلې اخر دا ولې ستا څه خیال دی چې زه هم سیرې وتړمه کله به تړې ها نه یې تړمه هله به یې تړم چې کله ته ځوانه شې پېغله شې دا وګورئ زه لا پېغله نه یمه تر اوسه پورې ژوند دی د وارث خان د ګزار نه خو تر اوسه پورې څوک ژوندي نه دي بچ شوي خو نه پوهېږم چې تا سره ژوند وفا څنګه وکړه صرف دې دپاره د خدای پاک ستا مرګ زما د لاسه لیکلی دا دنیا دې جوړ نه ده خوښه ځوانه ځکه دې زما د لاسه
بلې دنیا ته راتلو قسم خوړلی دی او پوری دنیا ته څوک دي او فیصله به وشي نه آس دا ګولۍ په ما باندې هېڅ اثر نشي کولی خبردار وي زلمیا چې دا ټوپکې به موږ وغورځو او دا فیصله به موږ لاس په لاس وکړو ما ته منظوره ده یا لکه فکر ته وګوره چې دا جنۍ څوک ده ګېډه کې مې له غوټ غوټ کېږي 1 منټ کې راځم ښه پرېږده مړه یو خو همیشه ستا په داسې موقع کې په خېټه کې درد کېږي دا نو زه به یې وکړم خبر چې دا څوک ده دا خو نازو ده او رښتیا دا خو نازو ده یار دا خو زخمین ده او د لاس یې ډېره وینه تللې ده ځه چې هسپتال ته یې ورسوو شابه زر کو راځه چې بونځو شابه ته به ګورې خان چې زه وارث خان کمې دنیا ته رسومه کمې دنیا ته رسوم یو خبره یاد ساته چې په تاڼه کې به زیات وخت نه ایساری هغه مخکې د پولیس سره ډېرې ګوتې کړي دي زه یې ډېر ښه پېژنم تو فکر مه کوه ډاکټره زه به یې سهار عدالت کې پیش کوم عدالت نه پس به نیغ جیل ته ځي او جیل نه پس به نیغ د پانسۍ تختې ته یاره شهزاده کمال مو وکړو صحیح په ټیم باندې راورسېدی یاره وارث خانه ستا ژوند بچ کولو دپاره زما ژوند هم لاړ شي بیا به هم ستا د احسان قرض پوره نه کړم یار او په دې کې د احسان څه خبره ده یار دا خو زما فرض و دې خبر چې هغه نازو به چېرته وي ته د هغې فکر مه کوه هغه مونږ سره میلاو شوې ده نازو تاسو سره میلاو شوې ده نو چېرته ده بیا هغه زخمي شوې ده په هسپتال کې هم داخله کړې ده راځئ چې ځو ورپسې خبره واوره داسې کې د جیل دالونه دې جوړ ډېر یاد شوي دي اوس خو ته هیله مونږ د هغه بمبړانو نه راخلاص کړي نو ته اوس بیا هغه هیله ورځي چې راشئ ما ونیسئ او ما جیل ته وردن نه کوئ د ټولو ناول دې دا خپل یاد کړی ماتې کا نو بیا دا راته ووایي چې هغه ده چېرته ته فکر مه کوه اشنا هغه مونږ د اکرم خان په هسپتال کې داخله کړې ده هغه بالکل ټیک ټاک اکرم خان په هسپتال کې تا ته پته نشته کم دم دشمن په لاس راغلی و انسپکټر حشمت د لاسه وتښتېد هلو اوشتا سر ستاسو فون هلو حشمت خان خبرې کوم انسپکټر حشمت خان زه نجمه خبرې کوم ما سره د اخباري رپورټر د بلال د قاتلانو تصویرونه دي تا سره هغه تصویرونه کوم ځای نه راغلل چې زه پخپله هغه وخت هلته موجود یم ما پخپله د هغوی تصویرونه وښکلي دي آشي څه چلو شو خورې دې فایل کې د جلال درو د قاتلانو تصویرونه دي ما انسپکټر سره خبره وکړه ته به دا فایل هغه ته ورسې خو ته تا پسې د استم خان سپي لګېدلي دي دلته نه شم تللی خو دا تصویرونه ته جلال ته ولې نه ورکې خو دې خبر جلال به چېرته وي یو پېره دا فایل د پولیس ګوتو ته ورشي هغه شیطان به پخپله د پولیس په پنجه کې ګیر شي وارث ډاکو تا ګرفتار کو او بیا وتښتېدو اخر ولې سر زه هلته موجود نوم نو ته چېرته وې نن زما شک په یقین کې بدل شو چې ته هغه خلکو سره میلاو شوې سر دومره لوی الزام خو هغه هم زما غوندې ایماندار انسپکټر باندې دا الزام نه حقیقت دی د ډېر انکوایرۍ نه پس ما دا فیصله وکړه چې ستا غوندې افسران د قانون په نوم باندې تور داغ وي دې دپاره زه تا نه ټول اختیارات واپس اخلم نن نه پس به ته انسپکټر حشمت خان نه صرف حشمت خان یادېږي
जिनेला ना बचला वाला शाबाई تقتلا الله कदा बदशवा नमुंगला पारा बखनवी शेर खाना वर्षो दा जिनेला ठीका का बैकरी वर्षा वैशी इंस्पेक्टर दाहू सर मिलाव दे होरी दा बिल्कुल रिश्ते दी अगुल टोल पखपलो के सर योशी दी कदा खबर है या बे जलाल पखपले दाहू ने Osger shayam padam dastad mine magan lezan ghulam dastad mine da duniya da tom tunu be parvayam लब हर इल्जाम दास्ताद मैंने रिश्ते दे बदले मख कुले राशा गोरा रिश्ते दे बदले मख कुले राशा गोरा मड़ियमा कने शौगोरा रिश्ते दे पजरे खुलेरा शौगोरा खुलेरा शौगोरा खुलेरा शौगोरा ख्याल के सयमा कुलेरा शौगोरा मड़ियमा कनयमा कुलेरा शौगोरा रिश्ते दे पजरेमा कुलेरा शौगोरा
राशा गोरा खुले राशा गोरा खुले राशा गोरा برخایم سچ راته وایه ته اوس خو ستا په برخایم اوس خو ستا په برخایم بد یمه که ښه یمه ښکلې راشه وګوره مړ یمه که نه یمه ښکلې راشه وګوره ویشتی دې په زړه یمه ښکلې راشه وګوره ښکلې راشه وګوره ښکلې راشه وګوره جلال نجمه چرته وې زه دلته وم خو پټه وم اخر ولې ځکه چې ستا د رور او اندر قتل زما په مخ کې شوی و دا څه او جلاله دې کې د قاتلانو تصویرونه دي جلاله استم خان او دغه ملګري ستا د رور او دروندر قاتلان دي څه پورې وارث خان ما د خپل ورور او د بابي قاتل ګڼلو انسپکټر هم د هغوی سره ملاو دی زه یېرېږم چې ما خور مې مړه نه کړي چېرته ده ستا خور هغه ده ته فکر مه کوه تا خور او ته به دلته اوسېږي اوس زه پوه شه او استم خان پوه شه چې بانو په ما ډېره ګرانه په ټوله دنیا کې بانو زما اک یوازې خور ده د بانو خوشحالي زما خوشحالي زه فیصله کولو نه مخکې ښه سوچ پکار دی استم خانه ما فیصله کړې ده ډاکټر صاحب چې د بانو واده به هم شهزاد سره کېږي دا څه ویل الله غلی شه ټټو همدا زما فیصله ده شهزاده بچې جی ته اوس خپل کور ته لاړ شه او خپله مور دې زمونږ کور ته راوله چې ورسره د واده خبره پخه ډېره ښه ده جی سبا به زه خپله مور دلته راولم ورځه د خدای پامه د خدای پامه خان بی بی سی دا وایي چې دا فیصله ډېره چټپټي او څه ګډه وډه نه ده زما نوم هستم خان دی او ما د سیاست یوه پاڼه په دې ژبه څټلې ده زما فیصله ګډه وډه نشي کېدی نشي کېدی بانو ضرور فیصله دې واورېدله او شهزاده د مینې خوشبویي چې چېرته خوره شي هلته لوی نه لوی غرم ټوکړې ټوکړې شي طوفان ایسار شي او دریاب خپله لار بدله کړي ولې به یې نه بدلوي دا زما د مینې طاقت دی رښتیا استم خانه بار سره وځه او خپل انتقام خو به در ناخلم دا غداري کړې ده شیطانانو ملګرتیا دې کړې ده قانون ته دې دوکه ورکړې ده ملک او قوم ته دې دوکه ورکړې بند که دا بکواس زس د ملک او د قوم ټیکهدار نیما اوس زه آزاد یم آزاد او خو نن به زه تا د دې ژوند نه آزادوم
حشمت خان وا منم زما کار خطاو کو تا کار خو ماو کاستم خانه اوس بل کار به تو کې دې مانه دلته انتقام غستول راغلیو دې ځای پورې خو مارو رسولو او بلې دنیا ته اوس تو رسوه آو ته فکر مه کوه حشمت خانه دی به زه داسې ځي ته ورسوم چې نه به مري او نه به رغېږي بوځئ دی او دا باسین په چپو کې ورله وکئ چې کبان او مارغان درته په غوښو خپلې خېټې مړېږي پوه دی په شرمونم شرمې خدای دې تباه کړه دلته په دې پټي کې زه نشي خرڅومه دننه لاړ شه خانه دې خرابه شده ستا مخ دې روک شه سپېره ورسخانه ته او زه ستا پلار څه چل دی نازو چرته ده نازو کومه نازو ستا خور نازو وایه چرته ده هغه ما ته هېڅ پته نشته چې نازو چېرته ده او تا ته پته نشته او تا ته پته نشته چې زما نازو چرته ده چرته چې نازو ده هلته به اوس ته ځې راځه راځه خور بیبي زه د بانو ورور یم هستم خان نه کم لاسونه چې د بې ګناه په وینه رنګ شوي زه د هغه لاسونه دا هار نشم اچولی مورې ته ده نه دا تپوس وکړه شهزاده بچې چې بانو د ده سکه خور ده او بانو زما سکه خور ده ته دروغ وایستم خانه بانو ستا سکه خور نه ده بانو د هغه اسلم خان لور ده کوم چې تا په زور ووژلی و ولې هغه بیا هم د مرګ نه مخکې خپله لور تا په حواله کړه او نن ته د هغه د لکونو په جایداد لګیا یې عیش کې دا څه دی مورې زه رښتیا وایم بچي دا شیطان یوازې د بانو د پلار قاتل نه دی دا ستا د پلار قاتل هم دی تاسو ګډوډې خبرې کې تیزو زه زه د هغه کریم خان ښځې ما کوم چې تا د دې دپاره وژلی و ولې چا په تا پوه شوی و چې اسلم خان له زر ورکولو والا او وژلو والا صرف دی استم خانه تا خو زما د پلار په وینو صرف خپل لاسونه سره کړي وو خو نن به زه ستا په وینه دا ټوله ځمکه سره کومه زه به تا د سپي په مرګ وژنمه د سپي په مرګ او د تاترې غر په څوکه بند په بند وتړئ بویزای دا څه وایې فقیریا استبید دومره لوی شیطان دی او وارث خانه که چېرې نن ته په وخت باندې ونه رسېدې نو خدای خبر چې څه به کېږي ته هیڅ فکر مه کوه فقیریا هیڅ فکر مه کوه تر څو پورې چې زه ژوندی یم زما په نازو باندې د استمې سوری هم نشي پرېوتی ته راغلم استمیا بل ژوند خو په تاسو ګران نه ده بلبلو ولې د دوی د ژوند فکر وکئ زه به درېو پورې شمارم که چېرې تاسو ګډاو نه کا نو زه به دوی په بمونو والوزو کله چې لیوني سپیه تا دا ارمان به چېرې هم پوره نه شي ته موږ مرګ ته خو حواله کولی شې خو په زور هم نشې ګډولی نشې ګډولی ما ډېر بې غیرته په دې دنیا کې ولیدل خو ستا غونته بې غیرته رو مې په لومبي ځل ولیدو پرېږده شیطانه یعنې انجام به یې دومره بدي چې څوک به ته کتې هم نه شي بانو زمونږ فکر مه کوه د خپل عزت خیال وساته د دې رذل خبره چې ونه منې یو نه پس
दुआ Tazo lang magawa ng bagadi ko. इम्तिहान दे बुरा हौसला जमा तीर बशिदा वक्त पमा का सख्ते का सांदे दाखो इम्तिहान दे बुरा हौसला जमा दाखो इम्तिहान दे बुरा हौसला जमा बुरा हौसला जमा इम्तिहान दे बुरा हौसला जमा तीर बशिदा वक्त पमा का सख्ते का सांदे दाखो इम्तिहान दे बुरा हौसला जमा दाखो इम्तिहान दे बुरा हौसला जमा बुरा हौसला जमा
څه کیږي الګ بدیم کیږي او جنای بدیم کیږي ګورې نه هر یو چیلي خپل خپل چیلې ځان سره روانه کا باقي پاتې شي ته نو ته زما ګډه او زه ستا ګډوله مطلب مې دا دی چې ته ما ته پاواله زه تا ته پاواله او مونږ دواړه خدای تعالی ته پاواله وته زاجو نن خو د اختر ورځ ده کله راځه چې بیلې ته دې بوځم او په باندې چخ باندې دې وچور